السلام علیکم د یوټیوب ملګرو امید لرو چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله او ښه او اباد به د یوټیوب ملګرو دې وخت کې مونږ روان یو خپل ملګري عظمت خواله او لا اوس هم ریل ګاډي کې ناست یو بل پټي مټي خو لا اوس هم شته خیال لري پټي شته لا ریل ګاډي وګوره که نه سم غټ ریل ګاډی پکې دومره لږ کسان ناست یو دا کاکا هم ناست دی ښه بېغمه ناست دي ها پوه شوې دې جوړه ښه په غټه سطح باندې ټکټ کړی دا اخوا نور کورونه دي او خبره مو دا کوله که نه چې څه ټایم تقریبا زموږ ګاډي به رسي دا 11 بجې او څلوېښت منټه د پاسه دې کې لا اوس هم 1 ګنټه شته دی وګوره ښه چې د غټ کار مار شروع دی ښه په غټه سطح چې د کار مار شروع دی ښه خیال دی د اوټونو ورځې دي که څنګه د اوټونو ورځې دي جوړې زما خیال دی مانه انګرېزان دا چل نه کوي انګرېزان که د اوټونو ورځې وي او که نه خو دوی لکه په دغه باندې کار کوي لګېږي وګوره کاکا په سایکل باندې روان دی ښکاري کاکا په سایکل باندې کوم سړک باندې روان و وینې هلکه زما د موبایل کیمره ډېره صفا نه ده سمه صفا ده زما د موبایل کیمره خبره مې سړی وټوخېدو ښه سړی وټوخېدو ښه سړی ډېر غټ سټایل کې وټوخېدو ښه د انګرېزانو ټوخي هم بل شاني مانه وګوره ښه څومره ښایسته کورونه دي که نه څومره ښایسته کورونه دي خیال دی څومره په سټایل کې دي کورونه جوړ کړي دي که نه هلکه د انګرېزانو د ټوخي هم ګورې په انګلیش کې ښه غوړي زمونږ خو ټوخي خیال دی چې ټوخېږو نو یا به په ځان لړې توکړي یا په بل چا لړې توکړي په ټوخي دا وګوره که نه کورونه راغلی ښه دا کور چې ته زوړ دی ښه دا وګوره دا موټروی ده ښه موټروی ده ښه چېرته خو نه مړه موټروی خو ډېره غټه وي دا موټروی نه ده دا د انګرېزانو جومات دی هغه دی دا مناره ښکاري دا د انګرېزانو جومات دی ښه دا پل باندې موږ روان یو ښه سمندر باندې پل دی هغې باندې موږ د پاسه روان یو ښه موږ ګاډي ماډي ځي خیال دی دا چې دی نو لا مړه لاره شته دی ځه مونږ سره اوسېږئ انشاءالله او څنګه چې ته عظمت خان دې څنګه راغی که نه او هغه سره سره میلاوېږم تاسو ته بیا وایو چې انشاءالله د عظمت خان دی تاسو به یې پېژنئ ډېر ویډیوګانې به تاسو به لیدلي او ورسره یو بل ملګری دی جهانګیر خان ډېر ډېر مننه مونږ سره اوسېږئ ورګه ښه بل سټایل کوم ښه ویلاګ هغه خیال دی دا ویلاګ والا خلک چې لاس داسې وي ریل ګاډ واډه ورسېده ښه دا ریل ګاډ واډه ده ښه ده ریل ګاډي چې بریک واغوسته دی سړي ته وګوره که نه څومره سټایل کې ولاړ دی انګرېز بابا خیال دی تاویږي راتاویږي ښه چشمې مچول دي ښه ابی مړه ابی هم ناسته ده وګوره غریب ښه خیال دی د بله عمر ابی ده ښه ورکه دا خو روژې خوري دا ابی دا خو روژه ده خوراک کوي ښه ابی روژه ده خوراک کوي ښه روژه کې هم خوراک کوي ابی ها وګوره توکه توره تېره شو خیال دی سړي خپل موبایلو کې بېغمه لګیا دي ګوتې وایي بېغمه خپل موبایل کې کلار لګیا دي پوه شوې دی خو دا طرف د ریل ګاډو دا داسې لارې کې د اوسپنې دا لارې نه د اوسپنې لارې ټي وي هم پکې لګېدل دی هغه دی ریل ګاډي کې دننه ټي وي دی ها دا زما شمپانو بیګ دی مونږ سره اوسېږي هو بل کټا بابا راغی ښه دی چېرته سم چېرته مشینونه ایجاد کړي دي ښه په خپل وخت کې وینې تعلیم یافته بابا دی ښه خیال دی تعلیم یافته بابا دی پته لګي خیال دی سر ته کټا سر نه پته لګي د تعلیم کړی خیال دی هغه ته وګوره یو تڼۍ تړل د نورې نه یې تړلی ښه سټایلي دی خیال دی سټایلي دی سوچ کوي چې څه ایجاد کړم خیال دی دی اوس هم سوچ کوي چې څه نه څه ایجاد کړم دی بیا روان شو ښه وکې دی ریل ګاډي بیا روان شو دی هلک وګوره ښه سترګو کې بالې هم اچول دی د انګرېزانو ګوره په غوږونو کې ریشه بالې هم دي غوږونو کې میک هم اچول دی هلکه یا بالې واچوه یا میک واچوه ظالمه پوه شولې خو خبره مې دا کوله که نه زه مړه مونږ هم هر چا کار کې کاري مړه په کار ما ته نه وویل په کار خو زه خپل کار کې زه بلکل کار نه ساتم مړه ځان به یو ځل ډبو مه خو سخت پوه شوې په ځان به رږدم انګرېزان هم شیشې لګول دي ښه هلکه دلته هم بجلي ځای راځي که څنګه انګرېزان هم په خپلو دغه باندې شیشې لګول دي ښه چې زما خیال دی دلته هم څه ټایم بجلي ځای راځي یا به دا پخوانی نو ښه خبره مې دا کوله که نه چې وګوره ښه دا ټکټ نه دا ټکټ دا د جهاز کې چې زه کله جهاز که کله راځي دا ټکټ به خامخا ستا لپاره لګوي ښه ځکه چې دا دغه یو نښاني ستا د شمپانو ښه مونږ سره اوسېږئ بیا بل ځای کې ته بله ویډیو شروع کوم السلام علیکم لاس هغه سټایل بیا کوم ښه بو سټایل ونه کوم چې ته ښه د یوټیوب ملګرو او د تاسو بړه کې وایي چې لکه د انګرېزان دلته کري څه که نه زیاتره د دې څه شي کري واقع د کلي شي یو پټی رام شي هغه دی راغی روان دی واقع خبر نه کوم دا پټی دا دی دا پټی دا دی دا لاړوي دا څه خبرې دا انګوران دي دا دیم دی د دې هر درېیم پټي کې انګوران دي هر څنګه چې لکه زموږ هر درېیم پټي کې تماکو وي که نه او جوارې او غنم وي دغه شان دي هر ځای کې چې انګوران کري دا انګوران دي ښه دا د انګورانو پټي دي دي هر ځای کې چې انګوران کري او بیا چې دا انګوران چې پاخه شي دا بیا شوکوي دا بیا خوري او د دې چې زیاتره
کاروبار په دې باندې روان دی مړه په انګورانو باندې زیاتره انګوران دي ها خو دلته بجلي یاره هغه دی پوره کس دلته هم ستنې دي بی دلته هم ستنې دي چې میټر به لګوي او که نه یا چې دا انګریزان به د میټر او بجلي په غلا بوځي او که نه دا زه چانه تپوس کوم هلته شیشې لګېدل دي پټي ته یې شیشې لګول دي ها وګوره ښه پټي ته یې شیشې لګولې لکه څنګه روان انګریزان دي خبره مې راکوله که نه ورګه دا تپوس به زه چې انګریز نه به کوم چې تاسو په غلا باندې میټر نه بجلي بوځئ که نه بوځئ ها چې دي به څه کوي دا پټی سم په بل اړولی دی خیال دی وګوره ښه دا بیا کورونه راغله بیا کورونه راغله زه د یوټیوب ملګرو ما تاسو ته صرف دا وایم چې دا خلک چې دی نو دا څه کوي او څه نه کوي او د بجلي غلا کوي او که نه کوي بیا وروسته ورګه بل ښکلی ځای راغی بیا خزیري ګو لاس بیا سکرین ته ورړم لکه بیا د دې مطلب یې که نه چې لکه درېم پاړ به بیا راځي دا بوټي څنګه یوازې دی قریب یوازې د پټي کې لګیا دی ها یوازې پټي کې سم به خپه یې چې لکه زه ولې یوازې یم خیال دی د یوټیوب ملګرو اوس به ورو غرایزې علاقې راځي ځکه چې مونږ کوم ځای کې پاتې کېږو که نه هغه ځای اوس نږدې شوقه کې ده ښه تاسو به اوس ورو وینئ که نه سم دنګ ځای غر به دا اوس دیوال دی ها دیوال سره جوخت زموږ ریل ګاډي روان دی دا دیوال دی د هغه بل سړی خو کوز شو دا هلک لا نه دي کوز شوی ها اوکې ښه دا یعنې غریزې علاقې دي ها سم د ځنګلونو نه ډک دي ها دلته به ځین سم ډېر زمري به وي ها دلته به سم ډېر زمري به وي ځکه ځنګلې دي که نه سم ډېر ځنګلې دي هر ځای کې ځنګل دی ها اوکې ها د دا ځنګل کې لاره وتې دی دا ځنګل کې لاره وتې وه ها اوکې دی ها تش تاسو به نور به څه وینئ به نه چې لکه یا وکې دی لاندې وکې دی یعنې د دې اعلان وکړو چې لکه ګوره دلته به خپل عادتونه نه کوئ ښه دلته به ګورې چانې جیبونه نه وښئ ګن من به په ځمکه نه غورځوئ وایي هغه خپل د ملک عادتونه وایي دلته نه کوئ ګینې وباسو ښه وایي سپي ته ګوره زنانه سره وایي څومره ښایسته سپی دی تورسرې زنانه وه سپی یې په غږ کېښی ښه تورسرې زنانه وه غږ کېده ښه دا سټاپ راغی ښه دا سټاپ راغی خیال لري دا سټاپ راغی سټاپ اوکې ده ښه رواني بېګه وکې اوس به بیا رواني کې وکې ده ښه ریل ګاډي ته وکې دی هغه هلک سره هم شیمپانزي دا سړی وایي دا سړی خو ما هلته ولیدو وی دا ما بل ځای هم لیدلی ښه دا سړی دا هلک خفه روان دی ښه چې د ملک نه واپس راغی ښه سره د شیمپان ملک نه واپس راغی دا سړی دی حیران دی چې زه څه کوز شوم د ریل ګاډي نه سړی خفه دی بیا څه کوز شوم چې نور به مې هم پکې لږ مزل کړو لکه دا خو ما ته د بنګلادیش ښکاري وی چشمونه پته لګي د بنګالیان دي ها ښه خلک دی مړه چا پسې بد ویل نه پکار مونږ خپل ځان سم کو دام ډېره ده مونږ نور پرېږده نور خلک پرېږدی چې هغوی سمیږي او که نه مونږ خپل ځان سم کړو نو مونږ بله غلطۍ دي خپل ځان اول سم کړو بیا به نورو سره ګورو ښه اوکې ها دا څه ټایم روانېږي مونږ له ګیس کوو مړه چې څه ټایم به روانېږي ها دا هلک هم تنګ دی غریب اوکې ښه روانېږي به خو چې اوس څه ټایم یعنې نری غر دی ها اوس بره دا ورو به داسې بره خېږي د دا مطلب دی که نه د شین نشانه د ټیک ټاک ملګرو چې لکه که تاسو تښتئ که نه په دې لاره به تښتئ که چېرته ریل ګاډي کې ناڅاپه اور ولګي که نه نو په دې لاره دننه سورنګ دی ښه دا سورنګ دی ښه دا د غر کې دننه سورنګ دی تالی د هغه وری مو ته جوړ کړی دی ښه دا د غر کې دننه سورنګ دی ګاډي روان شو وکې ګاډي روان شو ښه تاسو بړه کې وایئ که نه چې لکه د ریل ګاډي کې اوی سړي ده سایکل سره ولاړو تاسو بړه کې وایئ که نه چېرې که د ریل ګاډي کې دننه ولې داسې یو کس نشي چې کرایه ټولي که نه چې لکه تاکل والا کرایي راکړې د فردوس والا شنغرۍ والا صوابۍ مردان ټوپۍ که نه لیکن مروته وکې دی ښه خو لکه دا هغه کرایې خبره ما کوله که نه دلته هغه سیسټم نه چې لکه کرایي به ټولي دا زاړه ریل ګاډي ولاړ دي ښه ځنګلات وګوره که نه ځنګلاتو د دې ځای د ځنګلاتو وزیر به سم مالدار وي که نه وګوره تش ځنګلات دي خیال لري د دې ځای د ځنګلاتو وزیر به سم مالدار به وي ځکه چې د هغه ډیپټي به ښه درانه په سطح باندې به وي ښه ځان له به کور ته خشاک هم وړي به کې ښه درس کې به وګوره غر دی غر ته پاسه خشاک دی ښه دا سور غر دی بل اعلان دی ها وکې بل اعلان دی ها بل اعلان دی اعلان تم خیال دی سم خوشحاله یم منه د ریل ګاډي کې جناب سم خیال دی شورم پکې نشته ریل ګاډي خوځي راخوځي نه تاسو بړ کې وایئ چې دی خوځي راخوځي ولې نه که نه دی داسې ولې نه کېږي ځکه چې دا ریل ګاډي خو هغه ریل ګاډي خو نه دي که نه دا خو خوځي راخوځي نه اوکې ده ښه هر ځای کې چې ګورې ځنګل دی ښه دا اوس بره ورو مونږ به غر ته به خېږو ښه دا غر دی غر ورو به مونږ غر ته به خېږو ښه اوکې دی
زه سړي چې عظمت خواله ورسم کنه ان شاء الله غزه کې هم دته ویډیو وکوم کړي چې بل ویډیو کوم ځکه دا بیا وګديږي ډېر منه مونږ سره اوسېږي ها